السلام علیکم ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوې ویډیو سره حاضر یم. ګرانو دوستانو، په سوشل میډیا باندې د نوره احساس یو ویډیو وایرل شوې ده او د دغه ویډیو متعلق خلک قسمه تبصرې او خبرې کوي. شاید چې تاسو هم دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې کتلی وي. ډیر خلک وایي چې دا ویډیو پیک ده، یعنی د نوره احساس دا ویډیو نه ده. نو په دې ویډیو کې به موږ تاسو سره د دې ویډیو مکمل حقیقت شیر کوو. ګرانو دوستانو، نوره احساس چې د څه تعارف محتاج نه ده. نوره احساس چې په ډیر لږ وخت کې په سوشل میډیا باندې ډیر شهرت وموندو. څرنګه چې د نوره احساس په سوشل میډیا باندې په لکونو تعداد کې مینوال موجود دي، نو دغه حساب له په لکاو تعداد کې داسې خلک هم شته چې نوره احساس نه خوښوي. نوره احساس د پښتو ژبې په شاعرۍ سره یو لوی شهرت وموندو، خو ډیر خلک د دې شاعرۍ ته په درنه سترګه نه ګوري او وایي چې دا د پښتو ژبې د شاعرۍ نظر ماتی دی. زه هسې سوری سری یم جو یو دی پکې بل اوکې خو او دی کی. ګرانو دوستانو، اوس راځو د خپل ټاپک طرف ته. ګرانو دوستانو، په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده او ویل کېږي چې دا نوره احساس ده. نو ډیر خلک دا خبره اوس نه مني چې دا نوره احساس ده، ځکه چې نوره احساس به تر اوسه پورې د کیمرې مخې ته په حجاب کې راتله او لا تر اوسه یې خپل مخ نه و ښکاره کړی. نو ګرانو دوستانو، زه تاسو ته دا خبر درکول غواړم چې دا کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده، نو موږ د 100% ریسرچ کولو نه پس په دې خبره باندې ورسېدو چې دا ویډیو یقینا د نوره احساس ده، ځکه چې یو څو میاشتې مخکې د نوره احساس یو تصویر هم وایرل شوی و او د هغه تصویر وایرل کېدو نه پس نوره احساس په خپله باندې د دې خبرې تصدیق کړی و چې دا تصویر زما دی او د هغې تصویر په باره کې دې دا هم ویلي و چې دا زما خپل خپلوانو زما د بېعزتۍ دپاره دا تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل کړی دی. ګرانو دوستانو، نوره احساس به د دې نه مخکې په ظاهري حجاب کې د کیمرې مخې ته راتله، خو الله دې اوس خیر وکړي، ځکه چې د حجاب سره سره دې لوپټه هم وغورځوله او پته نه لګي چې اوس به کمې نښې او کم ګلونه دوړئ. نو الله پاک دې زموږ د ټولو پښتنو په سر باندې د حیا څادر قایم او دایم وساتي او الله پاک دې د ټولو مسلمانانو سره خصوصي خپل خاص رحم په پښتنو باندې وکړي، ځکه چې نن سبا زموږ پښتانه ډېر غلط طرف ته روان دي.